هم به چې چلو به چې دلته به راشو اوپن به وو لاړ به شو هغه ته لیسټاپ ته دا له مونږه سمي فین ډیزاین نو ما دا د کړو که نه هغه احسان الله به کسی شو سمیع الله او یو عبدالکبیر یو جومیټري شیپ دي یو دا دی یو دا دی یو دا دی ها پهله پوری ماته ودی کې شو آوا لیکن اسے بڑھا ہاں څنګه چلے په دې یو کمره کې وکړو بیا نه یو کمره د دې په پوهې ها مونږ به چې چل کوو چې لیئرز به جوړ چې چل وو لیئرز موږ د دې لپاره جوړ کړو چې زمونږ هر یو څیز زموږ په کنټرول کې چې مونږ ته مونږ ډیلیټ کول به دې کې نه کوو چې مونږ هایډ کول کوو داسې صحیح ده مونږ ټول مخکې ال ا کمانډ ټایپ انټر وکړو راغی لیر ځینې راګرافوس کا پارکې دلته وګوره نیو لیر الټ پلس ان هم والی شو فین کلر به څنګه زه مې هغه کلر دی دیسي براکټ لایټ ceiling light हाँ वही बटन F12 باندې نیمه یوز کړو F12 باندې کیږي الټ کنټرول F12 باندې وکیږي یا کنټرول F10 زه به چیرې کوم دې نه بس جوړ کما ګروپ په دې جوړ کما لیئرز خو ما جوړ کړو دا به سلیکټ کما هم دا بلار شم دلته کې دا لیئرز دی ا دې کې بس چلو کوم فین به سلیکټ کما کلر هم چینج ٹھیک ده زه لکه راشم ما دې یو کراس لاین براګه سره پاره خالیر خو ما جوړ کو خو زمانه به یو لیر پاتې شو لیر به څه پاتې شو ټیکسټ څه شي ټیکسټ ٹھیک ده دا ټیکسټ په ټول سلیکټ کما دا خو زم په کار نه راځي کنه زه وسه کوم ټیکسټ پای کما یک کلر چینج شو ال دا بلار شم بلب کوله بن کمه ٹھیک شو اوس ما کار آسان شو کنه شو دا ځوان هم سلیکټ کول غواړي چې له سور کما ټیکسټ خپل باندې لاړو نه دا پن کور سنټر نه ونه سماغه ام کمانډ بو مو او دلته ګراشه د دې سنټر دی نه خپل معلوم به یې سنټر دا بلرګي وزه مچیرا یو ریکټینګل ډرا کا ار ای سی ما دا کړه هم دی او د دینه دنه والا دو بوټا چې زره دی په دې ګټ باندې سیلینګ لایټ ولا کومه نو سیلینګ لایټ به موږ کوم ځای کې راوړو ما ته معلوم دی خیر زه به دې ځای باندې جوړ کوم هیڅ خبر نه زه سره کله حواله ما او سجل وکم جوړ شو کنه دا به زه حواله ما کاپی وې کما دلته به کېدم نه نه دلرکا سیلینګ لایټ سو شو سالور په دې سنټر باندې کنه براکټ لایټ سونه دروازه له کوټي معمولی دروازه ٹھیک ده او سرکل پکې راغی ته بیا ځان دې روستم ټیبل لغول شي کاپی کول شي صحیح ده
دا څه شو موږ سره براکټ لایټ. اوس دا د خوا ځای ته اړول غواړي میرر کمانډ ته درځي نو د دې د مینز به معلوم کوي دا کمره دی نه دا براکټ لایټ دا سیمبل ډیر زیات ورکوړه د اس سی انټر دا نه غټ کار زداوان کیږي ٹھیک شو دا بس کو ام آی انټر دا سنټر دی کنه خو دا می واړوي اینه سیلینګ لایټ سما دا ویلو کنه چې دا غي مونږه هغه لیرز ولا مونږه سلیکټ کولای شو د مخکینه او ورسته یې ٹھیک ده لازم زرزدي براکټ لایټ او بل خبر ده ساته جی ٹھیک شو مونږه دا خبره کړې و څه خبره مونږ کړې و ما سي از بار کې دی ته ٹھیک شو کنه اوس دلته کې به هغه سیمبل چې ته جوړ کې کنه پته نه کېدل به دې کې راته وځه ها دلته کې کدي خیال کړي دیږي کې ته بس مونږ راشي دلته یو براکټ لایټ ضروري دي ځکه چې بدې ځکه بیسن پوری دي او سیلینګ لایټ پکې پکار دي ځکه چې هغه زمان نه د سیلینګ لایټ دقت دی ونه بار کې مې چلو هم ما دا خبره کوله چې دوه قسمه سلیکشن دي یو دی غاړي دی یو دا غاړي دی دې ته وای کراسینګ دې ته وای وینډو کراسینګ چې د سنه تیریږي یا به سلیکټ کیږي زه سمه دا دن نصیب دا شی سلیکټ کا ځکه لیکو مټولر سره سلیکټ شو دا غاړي چې راشم زم دغه سلیکټ دی وای ښه ویږي کاپی کی ٹھیک شو دا بس خدام لګول غواړي کنه کاپی کا د دې ځنه دی او روټیټ کا ار او انټر د دې ځګنی ار او انټر د دې ځګنی سکا روټیټ کا غلط سیټ دی روټیټ کا ار او انټر کته سیټ دی روټیټ کا ها بیسن د مخامخ بیسن خو به اوس مونږ کړه نه به کار چې به کړه وي خو جو شته به کې نه جوړ دا مجبوری به ها دا وشو سیلینګ لایټ ته ضرورت راغلی دی دلته کې خلک به سنټر لګي نه به لګي به سنټر بیا ولاندې سوري دا الماری دی دې ته وارډروب د دې نه پس په سنټر معلوم کې ښه دا به خپل ځای نه لګوټي دی خو ولګي هني چې په سنټر کې کوله خو می اخوا ته بدلو ٹھیک شو دې ما برا ولګو صحیح دا وشو اوس دې تارونه پیپونو هغه فټینګ کول غواړي نو موږ د اس پی لاین نه کار وایو اس پی ال انټر څه شي اس پی ال انټر پین بکسین او ټول هر اکاونټ ټول کیږي ښه اوس په دا وایر د پاره لیر جوړ کما صحیح ده زه اوس په دې کې مچ یار چل چې د سیلینګ لایټ ته بند کا بند شو کنه ولګوای براکټ لایټ ته فین دی بند گئے براکټ لایټ ته بند کا هیني زه ماته ټیکس بند کړو کولاو کو سمړ چې خلکو د پترې کې داسې نه بیډروم دی باتروم دی ډرس دی دا دې لمر بند کړم په دې کار نشته آسان شو کنه ده خادي نه بس کوم لاړ شو لیر کمانډ تھا لیر کمانډ کې موږ ځان له وایر راوړل وایر بل کې راوړو ریډ کلر کې به راوړو څنګه چو دا وکټ لاړ به شم وایر بس لیټ کم چې بدی کې دنه کار کوي صحیح اس پی ال انټر څه چلو کا د دې نه دې تر راوړل ودا به سي کراس راولې نه به ټریم کې ټي ار نه مې دې ټریم کې نه دغه ته لاړ ٹھیک شو اوس دې ته بوستل غواړي کنه مېر کمانډ هو چرته تل نه ام آی انټر او پنکا دی مین دی ګور وتا اوس دا ځما سره ټکا ام آی هو چرته تل نه دی ٹھیک شو دای طریقه کار دی ها په نه چې تکنی نه غبونه زی اس پی ال انټر اس پی ال انټر F8 बन का هغه تار باندې بل تار نه لپاسه کې صحیح ده صحیح شو د ما راوغس د دې ځګنه مشاته راوسته دې ځګنه بدل د کیسې چلو شو
د نیخ شو ښه نه دلته به زه څه نه کارلم د ټریم نه به کارلم بار کې حاجت ودې نشته دا سلیکټ کا ایم آی F8 ودې کتو هلته بوسته غواړي که نه د دې نه دې له ورکولی شم ولې دا خو ایزي نه به کنټرول اس پی ایل انټر په فټینګ کې به دشواري علی ما ته چای کوشش کوه چې تار د پنکې نه راولې ښه صحیح ټیک ده ما وختي د هغې لایټ نه بوستو نو هلته کې بیا ټریم نه کېدو بس د الدم بوسته غواړي اس پی ایل انټر د هغې نه به نه راولې دې نه به بوځي یاره د پین بکسې نه هم تللی شي خو دا دې ته جاینټ بکسه هم وایي که نه زه دې نه دې ته بوی شم زه هم دا جاینټ بکسه ده دا خو جاینټ بکسه لګېدلې ده که نه نومونه خو به تاسو له زمانه زیات ښه درځي ځکه چې زه سیول انجینیر یم تاسو الکټریکل انجینیر یې صحیح ده جاینټ بکسه ده که نه ده زه دې نه داسې کولی نه شم سو اس پی ایل هلکه د دې نه ټیک ده او د دغه دپاره احتیاط دپاره په دې کې درې دغې نو ته دې ته هم راوستی شي درې خولې په جاینټ بکسه کې که نه یاره تا ته به یا معلوم وي یا نه ما ته معلوم وي پوهېږي دلته به بورډ لګېدلی چې 4 بورډ به لګېدلی د دې ځای کې یې به که نه بهی اس پی ایل انټر د دې نه به دې ځای ته راځي که نه دا به دې یادي क्या समझे खूब समझे